السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو مؤمنو مسلمانانو، خدای دې وکړي جوړ روغ خوښ خوشاله. بس ګران مؤمنو مسلمانانو، دا پیغام چې هر مسلمان و ورور واورېدي، خامخا د مسلمانۍ په حیث مخته په ګروپونو کې د سره شیر کړي، د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو او عام مسلمانانو پورې ورسېږي. خصوصا د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو څخه مو دا غوښتنه ده د مسلمان په حیث چې د فلسطین د مظلوم مسلمانانو غږ واوري او په هره ممکنه لار چې کېدلی سي لاسنیوی یې وکړي. هغه د نبي مبارک نازولی امت نن په سرو وینو کې د یهودو او نصاراو د لاسه لمبیږي او څوک یې د لوږې په شهادت رسیږي. د کومې ورځې انتظار کوو موږ دغه د رسمیت او نارسمیت نارې او نورې پسې ایله کړي چې الله مو په رسمیت وپېژني. د نړۍ و رسمیت ته موږ ضرورت نه لرو، نړۍ ته به مو الله په رسمیت ورپېژني. قسم دې د الله په ذات سره وي چې پر لمانځه ولاړ یو، د الله څخه د شرم احساس کوو چې په دغه موږ ډېر خوشحاله کېږو چې د پلانکي ملک سره مو ترانزیټ ښه سو، د پلانکي ملک سره مې صادرات او واردات روان دي او هاخوا پر مسلمانانو سور اور بل دی. پورته سي د غفلت د خوبه او هغه د پلرونو او نیکونو میړانه بیا را ژوندۍ کړي. رسمیت ایله کې په دې فکر وکړي چې د فلسطین مظلومو مسلمانانو او مجاهدینو ورونو څنګه کومک وکړو. د اوسني عصر د عربو په رقم عشق او حسرت پرېږدئ چې موږ د فلسطین د 10,000 شهیدانو او 80,000 زخمیانو د غفلت د خوبه را بیداره نه کړو. نو په دې هم ولاکه را بیداره سو چې بله ورځ به دا یهود او نصارا راځي د نبي مبارک جسد به د خاورو څخه راباسي. بله ورځ به دا راځي کعبه شریفه به راته نړیي. هی که چې نن د نبي مبارک صلی الله علیه وسلم 10 صحابه ژوندي وای، نو دا ورځ به مو نه لیدای چې احمدشاه بابا ژوندی وای چې د یو نامسلمانې ښځې په ناره یې ټوله هند آزاد کړ او هغه ښځې چې کفارو ظلمونه پر کولې د هغو د ظلمه اخلاص کړي او هغوی ګردو ایمانونه راوړل. هغه خو څه کوي چې موږ نامسلمانې ښځې د کفارو د ظلم خلاصې کړو. مسلمانانو په ډېرو نارو سره ستړي سول. فلسطیني خویندو مې د وا مسلمه نارې پرېښودلې. هغه په دې فکر کوي چې نور د مسلمانانو ضمیرونه مړه دي او په پټه خوله سره شیطانېږي. عام وګړي مو د دې غم اخیستی دي چې څنګه د عربو زندګۍ ته ځان ورسو او مشرانو د دې غم اخیستی چې څنګه مې نړۍ په رسمیت وپېژني. جوړ کړي تشکیلونه په هره ممکنه لار چې کېدای سي وربې رسوئ. اول موږ حاضر یو، پر تجارانو او عام مسلمانانو غږ وکړئ. د مالی مرستو د راټولولو کې د فلسطین د مسلمانانو سره کومک وکړئ. که د الله د جهنم خلاصېدل غواړئ، که د عربو زندگی غواړئ، نو د دې مظلوم مسلمانانو لاسنیوی به الله ډیر ژر په یو بله ډله وکړي او موږ او تاسې ته د جهنم دپاره دغه غفلت کافي دی. نور نو د ویلو دپاره څه نسم ویلی. الله دې پر دې خبرو توفیق راکړي او دا میسج خامخا د سره شیر کړي. کېدای سي الله جل جلاله د دې پیغام په برکت په موږ کې یو انقلاب راولي.